د افغانستان کرکټ کې درې حیرانونکې پیښې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زموږ افغان ټي وي چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی، په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ په نشتون حساب دی، ځکه په ټول کال کې یوازې 3 نړیوالې شلاوريزې لوبې ترسره شوې دي او له هغه پرته افغانستان هیڅ کومه لوبه نه ده ترسره کړې. خو په 2020 کال کې بیا نورې کورنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې یوازې شپږیزه کرکټ لیګ دی چې هغه لوبې د خلکو پام راړوي. دویم، محمد نبي د بورډ غړی. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي په 2020 کال کې ډیر نااشنا پریکړه دا وکړه چې د ملي لوبډلې برحاله لوبغاړی محمد نبي د کرکټ بورډ د بورډ غړی وټاکه. ښایي دا د کرکټ په تاریخ کې هم ځانګړې پیښه وي چې د ملي لوبډلې یو برحاله لوبغاړی دی د بورډ غړي په توګه هم وټاکل شوی. اوس محمد نبي د بورډ غړی هم دی او په ملي لوبډله کې هم لوبیږي. دریم، د لوبډلې مالک په لوبه کې لوبېدل. د شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ټولو جالبه پیښه دا وه چې د کابل بازانو لوبډلې مالک عبداللطیف ایوبي په یوه لوبه کې هم ولوبېده. هغه د سپین غر زمریانو پر وړاندې په لوبه کې ولوبېده چې یو اور کې هم ترسره کړ او 14 منډې ورکړې. د افغانستان ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی حمید حسن که څه هم له نړیوالو یو ورځنیو لوبو څخه استعفا ورکړې ده، خو له شلاوریزو لوبو استعفا نه ده ورکړې او د راتلونکو نړیوالو شلاوریز جام لوبېدو ته هیله مند دی. په ورته وخت کې هغه بیا د کرکټ بورډ له لوري د توپ اچوونکي روزونکی هم ټاکل شوی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.